اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې جوړ روغ د روغتیا جامې مو په تن وي. نوم مې رفیع الله تخلص حبیبي کوم. ټولګی مو یولسم، مضمون مو کیمیا. موضوع مو د تیرو درسونو پر دوام شبه فلزي عنصرونو سیلیکان دی. تیر درسونه کې موږ تاسو د بورون عنصر لوستو. شبه فلزي خاصیت درلود، اکسایدونه او هایدروکسایدونه تیزابي خاصیت درلودل. همداسې د بورون بلاک، پیریود، ګروپ، اتومي نمبر، اتومي کتله، د بورون هلایدونه، د بورون کارباید مرکبونه، همدارنګه بورون ترایفلوراید او د بورون هایدرایدونه مو لوستي وو. د تیرو درسونو پر دوام نن ورځ موږ تاسو کومه موضوع چې ده د شبه فلزي عنصرونو څخه دویم شبه فلز چې کوم دی هغه سیلیکان دی. څه شی دی؟ سیلیکان. سیلیکان هم د عنصرونو د دوراني جدول څلورم اصلي ګروپ عنصر دی. اتومي نمبر 14، کتله 28، ګروپ څلورم اصلي، پیریود یې دریم، بلاکی پی دی. الکتروني جوړښت په عادي حالت او تحریک حالت کې په دې ډول سره دی. تاسو متوجه شئ تختې ته. که چیرې موږ تاسو سیلیکان ولیکو، د سیلیکان سمبول چې کوم دی اس آی، اتومي نمبر 14، اتومي کتله 28 ده. الکتروني جوړښت لومړی موږ تاسو په عادي حالت کې لیکو. یو اس 2، 2 اس 2، 2 پی شپږ، 3 اس 2، 3 پی څو ورکړو؟ 2 او 2 څلور، شپږ، لس او 2 12، 3 پی 2. یو اس لومړی اصلي ساویه کا، 2 اس دویمه اصلي ساویه ال، 3 اس دریمه اصلي ساویه ام. کا ال ام. په لومړی اصلي ساویه کې 2 الکترونونه دي. 2 اس او 2 پی قاعده مساوي توانونه جمع 8 الکترونونه، او په 3 اس او 3 پی قاعده مساوي توانونه جمع 4 الکترونونه. اوس موږ تاسو کولی شو چې د سیلیکان عنصر لومړی بلاک وټاکو. وروستی الکترون یې په کومه پرې ساویه کې اخیستی؟ آفرین، پی پرې ساویه. نو بلاک یې پی. څو ایسه لري؟ غواړو چې موږ تاسو دوره تعیین کړو. دریمه دوره یې څومه شوه؟ دریمه شوه. ډېره ښه خبر. ګروپ یې په وروستي مدار څو الکترونونه لري؟ 4. نو ګروپ یې څلورم اصلي، ولانس یې 4، اکسیدیشن نمبر ممکن منفي مثبت 4 غوره کا. شرایط ته په کتو سره دا الکتروني جوړښت شول په عادي حالت کې. خو که چیرې موږ تاسو د سیلیکان اتوم تحریک کړو، تحریک حالت موږ تاسو ته لوستی، موږ تاسو ته ویلی دی د یوې پرې ساویې څخه الکترون انتقالول بلې پرې ساویې ته تحریک حالت بلل کی. د هر اتوم چې هغه تحریک شي په سر باندې داسې علامه لیکل کی. نو که چیرې موږ تاسو د تحریک حالت ولیکو چې یو اس 2، 2 اس 2، 2 پی شپږ، 3 اس 2، 3 اس یو، 3 پی 3 بش. دغه حالت موږ تاسو ته تحریک حالت ویل کی. کوم حالت ورته ویل کیږي؟ تحریک حالت. د یوې پرې ساویې څخه الکترون انتقال بلې پرې ساویې ته د تحریک حالت په نامه سره یادېږي. دا شولو سیلیکان، ګروپ یې، بلاک یې، پیریود یې، کوم چې په دریم پیریود یا دریم دوره کې شتون درلود، بلاک پی و. همدارنګه الکتروني جوړښتونه دي هغوی په عادي او تحریک حالت کې. سیلیکان د عنصرونو د دوراني جدول په څلورم اصلي ګروپ کې شتون لري. نو د څلورم اصلي ګروپ د ځینو عنصرونو فزیکي خواص دلته په جدول کې لیکل شوي دي. کاربن، سیلیکان، جرمنیوم، قلعي، سرب. مثلا د کاربن اتومي نمبر، اتومي کتله، الکتروني جوړښت وروستي قشر 3 اس 2، 3 پی 2. هلته موږ تاسو ته د تختې په مخ باندې د سیلیکان عنصر د الکتروني جوړښت د وروستي قشر دپاره مو ولیکلو چې هغه 3 اس 2، 3 پی 2. اکسیدیشن نمبر شرایط ته په کتو سره مثبت 4، همداسې جرمنیوم او قلعي سرب مثبت 4 او مثبت 2. شرایط ته په کتو سره اکسیدیشن نمبر غوره کوي. تودوخې درجه د همداسې د ویلې کېدو ټکی، د ایشېدو ټکی، کنګل کېدو ټکی، د تودوخې درجې په اساس باندې موږ تاسو کولی شو د هغوی د ایشېدو ټکی، د ویلې کېدو ټکی او د هغوی کثافت 1.33 ګرام پر سانتي متر مکعب باندې موږ تاسو وښیو. دا یې شول فزیکي خواص. رسو ګرانو زده کوونکو، د سیلیکان لاسته راوړنه. سیلیکان د فعال عنصرونو له جملې څخه دی. په خالصه بڼه سیلیکان نه پیدا کیږي.
نو په کوم شکل پیدا کیږي؟ د لاندې مرکبونو څخه لاسته راځي، خالصه بڼه باندې نه پیدا کیږي. که چیرې سیلیکان ډای اکساید د کاربن سره تعامل وکړه سیلیکان ورڅخه لاسته راځي. متوجه شئ تاسو تختې ته؟ داسې وي که چیرې سیلیکان ډای اکساید راواخلو په طبیعت کې خالص سیلیکان نه پیدا کیږي، جمع دې ته تعامل ورکړو د کاربن سره جوړوي سیلیکان ډای اکساید، جمع جوړوي سیلیکان جمع کاربن به ورڅخه کاربن مونو اکساید. څه شی؟ کاربن مونو اکساید. یعنی که چیرې سیلیکان ډای اکساید د کاربن سره تعامل وکړي په نتیجه کې سیلیکان او کاربن مونو اکساید ورڅخه لاسته راځي. په دوه طریقه باندې هم موږ تاسو کولی شو سیلیکان لاسته راوړو. د همدغه کیمیاوي تعامل د سر ته رسولو دپاره موږ ځینې موډلونه چمتو کړي. ګورئ سیلیکان ډای اکساید، سیلیکان مرکزي اتوم دوه اشتراکي اړیکې د اکسیجن سره، دوه اشتراکي اړیکې د اکسیجن سره. سیلیکان ډای اکساید جمع تعامل وکړي د چی سره؟ تعامل وکړي د کاربن سره، ډبرو سکرو په شتون کې سوازي ورڅخه لاسته راځي سیلیکان کاربن مونو اکساید. سیلیکان او بل شی ورڅخه لاسته راځي کاربن مونو اکساید. دا یو. همداسې کولی شو موږ تاسو دغه نورو مرکبونو څخه د کیمیاوي تعامل په جریان کولی شو موږ تاسو سیلیکان لاسته راوړو. مثلا هلته یوه ډبره راخیستې ده چې په خپل ترکیب کې سیلیکان لري Na2Si شپږ کلورین، سودیم هگزافلورو سیلیکان جمع د دې سره تعامل ورته ورکړو چې سره د سودیم سره تعامل ورکړو جوړوي سودیم فلوراید جمع سیلیکان به ورڅخه لاسته راشي. همداسې کیدای شي که چیرې موږ تاسې SiCl4 سیلیکان تترا کلوراید راواخلو جمع سودیم ورسره یو ځای کړو. د سودیم سره د تعامل په نتیجه کې جوړوي سیلیکان جمع سودیم کلوراید، جمع سودیم کلوراید. موږ تاسو له سیلیکان ورڅخه لاسته راوړو، سیلیکان ورڅخه لاسته راوړو. خو داسې وي سیلیکان چې د خپله له هالوجن سره تعامل کو، سیلیکان جمع د هالوجن سره تعامل کو سیلیکان هایدراید مرکبونه سیلیکان هلایدونه جوړوي. مثلا جوړوي SiCl4 سیلیکان له هالوجن سره له کلورین سره جمعي تعامل کا جوړوي سیلیکان تترا کلوراید. د همدغه کیمیاوي تعامل د سر ته رسولو دپاره موږ د تاسو دپاره ځینې موډلونه هم په پام کې نیولي. متوجه شئ تاسې؟ که چیرې موږ تاسې سیلیکان راواخلو، سیلیکان جمع هالوجن کلورین سره تعامل وکړه. که چیرې سیلیکان د کلورین سره تعامل وکړي د کیمیاوي تعامل په جریان کې تشکیلوي چې سیلیکان تترا کلوراید دا شوله سیلیکان تترا کلوراید ورڅخه لاسته راځي. چا ورڅخه لاسته راځي؟ سیلیکان تترا کلوراید چې دا د سیلیکان د کیمیاوي خواصو یا کیمیاوي تعاملونو څخه هم بلل کیږي. د سیلیکان څخه اکثره دغه د سولرو په جوړولو کې دغه مخکینی شیشه او په دې باندې چې کوم هغه یو پوښ وي یو قشر د په سر باندې شتون ولري کلک پلاستیک ته ورته جوړښت لري هغه د سیلیکان څخه جوړ شوی دی. همداسې په الکترونیکي وسایلو د کمپیوټرو رادیوګانو په داخل کې په ځینې سیم پیچیو کې دغه سیلیکان څخه ګټه اخیستل کیږي چون ډېر سپک نرم فلز دی. د سیلیکان د مرکبونو څخه یو هم سیلیکان ډای اکساید دی. څه شی دی؟ سیلیکان ډای اکساید بې شکله دی، منظم ټاکلی شکل نه لري، جامد دی، الماس ته ورته دی، د کوارتز په نامه سره هم یادیږي. څه په نامه سره یادیږي؟ د کوارتز په نامه سره هم یادیږي. ځینې خلک ورته شګې یا ریګ ورته وایي. عایق دی، په طبیعت کې په څو بڼو باندې شتون لري، لکه اوربلونکې ډبرې یا اورشیندونکو غرونو کې د اوربلونکو په شکل باندې ډبرې دي، په هغه شکل باندې هم شتون لري. د عقیقو په شکل باندې هم شتون لري، رنګارنګ عقیقونه، مختلف عقیق چې مختلف رنګونه ولري په هغې بڼه باندې هم شتون لري. د شګو په شکل باندې، د ریګ په شکل باندې هم شتون لري. دغه ډبرې ته د جیولوژي له نظره کوارتز ویل کیږي او کیمیاوي نوم چې کوم د سیلیکان ډای اکساید هم ورته ویلی شو. د سیلیکان ډای اکساید کیمیاوي خواص
کوارتز ډبره په اوبو کې نه حلیږي، ریښ په اوبو کې حلیږي، کله حلیږي. اما د فلوریک اسید یا هایدروجن فلوراید سره تعامل کوي، اوبه او سیلیکان تترا فلوراید جوړوي. دویم تعامل که چیرې له کاربونیټونو سره تعامل وکړي سیلیکاټونه جوړوي. چې جوړوي؟ سیلیکاټونه جوړوي. د همدغه کیمیاوي تعاملونو د سرته رسولو لپاره تاسو متوجه شئ تختې ته. که چیرې موږ تاسو سیلیکان ډای اکساید را واخلو، دا خو په اوبو کې نه حلیږي، اما HF فلوریک اسید قوي تیزاب د خپل ځان کې شیشه حلیوي، تعامل ورسره کا جوړوي اوبه جمع SiF4 سیلیکان تتراپولوراید جوړوي. د یو خواص. دویم که چیرې له کاربونیټونو سره تعامل وکړي Na2CO3 سودیم کاربونیټ جمع سیلیکان ډای اکساید سره تعامل وکړي، د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې جوړوي چې کاربن ډای اکساید جمع Na2SiO3 سودیم سیلیکیټ ورڅخه جوړوي. دا دویم کیمیاوي خواص. دریم که چیرې موږ تاسو کلسیم اکساید را واخلو، تعامل ورکړو ژوندی چینه د سیلیکان ډای اکساید سره یو ځای کړو، بیا هم کلسیم سیلیکیټ جوړوي SiO3 کلسیم سیلیکیټ ورڅخه لاسته راځي. چې ورڅخه لاسته راځي کلسیم سیلیکیټ. که چیرې له نورو کاربونیټونو سره تعامل وکړي، مثلا کلسیم کاربونیټ جمع سیلیکان ډای اکساید، د دې څخه کلسیم سیلیکیټ او کاربن ډای اکساید جوړوي، کلسیم سیلیکیټ جمع کاربن ډای اکساید به ورڅخه لاسته راشي. نو د سیلیکان ډای اکساید کیمیاوي خواص دا شی دي. اول په اوبو کې نه حلیږي، د قوي تیزابونو سره تعامل کوي، د قوي حل کیدونکو تیزابونو سره لکه فلوریک اسید د انحلایت له کبله ډیر قوي تیزاب د خپل ځان کې شیشه حلولی شي، اوبه جوړوي، سیلیکان تتراپولوراید جوړوي، همداسې له کاربونیټو سره تعامل کا سیلیکیټونه جوړوي، لکه موږ تاسو چې په دغه درې کیمیاوي تعاملونو کې ولیدل. سیلیکان ډای اکساید کیمیاوي خواص. سیلیکان هایدراید، سیلیکان د هایدروجن سره تعامل کړي، لاسته راغلی مرکب د سیلیکان هایدراید په نامه یادیږي. همدغه سیلیکان هایدراید ته سایلان هم وایي، د سایلان په نوم هم یادیږي. مشبوه هایدروکاربونونو ته ورته دي. څه شي ته ورته دي؟ مشبوه هایدروکاربونونو ته. مجموعي فرمول SiNH2N جمع 2 دی. اما د کاربونو سره فرق کټ په دې کې دی چې دغه ان دلته قیمت د 2 څخه تر 6 پورې اخلي، د 6 څخه لوړ قیمت نشي اخیستی. متوجه شئ تاسو تختې ته؟ د سایلانونو عمومي یا مجموعي فرمول چې کوم دی SiNH2N جمع 2 دی. SiNH2N جمع 2. په دې کې n مساوي کیږي له 1 څخه قیمت اخلي 2 3 4 5 تر 6 پورې، له 6 لوړ قیمت نشي اخیستی. که چیرې n مساوي په 1 شي نو لیکو چې SiH2 په 1 کې 2 جمع 2 H4 میتا سایلان ورته وایي. څه ورته وایي؟ میتا سایلان په نامه یادي. که چیرې n مساوي پر 2 سره شي نو لیکو چې Si2H به آتش 2 شول، دو ته ایتا سایلان وي. څه ورته وایي؟ ایتا سایلان، یا ځینې خلک ورته ډای سایلان هم وایي، ډای سایلان. همداسې په ترتیب سره که چیرې n مساوي په 6 سره شي Si شپږ H به څو شي؟ 2 په 2 کې 14 او 2 H14 هگزا سایلان. څه شی؟ د هگزا سایلان په نامه سره هم موږ تاسو یادولی شو. دا شوله سایلانونه یا د سیلیکان هایدراید مرکبونه. د سایلانونو کیمیاوي خواص. کیمیاوي خواص مشبوه هایدروکاربونو ته ورته دي. د اکسیجن په موجودیت کې سوځي، په سیلیکان ډای اکساید او اوبو تجزیه کیږي، له هالوجن سره تعویضي تعامل تر سره کوي، هلاید سایلان جوړوي. شی جوړوي؟ هلاید سایلان جوړوي. متوجه شئ تاسو تختې ته؟ د سایلانونو کیمیاوي خواص دا شی دي. مثلا اول Si3H8 جمع د اکسیجن سره تعامل کا جوړوي کاربن ډای اکساید جمع څه شی؟ H2O. د اکسیجن په موجودیت کې سوځي. د هالوجن سره تعویضي تعامل کا Si مثلا موږ تاسو یو سایلان را واخلو، میتا سایلان SiH4 جمع HCl تعویضي تعامل ورسره تر سره کوي، جوړوي چې
H3Cl د یوه هایدروجن ځای کلورین ونیو جمع هایدروجن به آزاد کړه چای به آزاد کړي هایدروجن دغه مرکب ته موږ تاسو بیا ویو کلوروسایلان څه ورته وایو کلوروسایلان SiH3Cl د کلوروسایلان په نامه سره هم یادېږي دریم ډول تعاملات یا کیمیاوي خواص چې کوم دي د الکانونو په واسطه تعویضي تعامل دی الکانونه کولی شي د سایلانونو هایدروجن اتومونه تعویض میتایل سایلان ورڅخه جوړ کړي د هایدروجن درې اتومونه تعویض کړي په ځای درې د میتایل ګروپونه وصل شوي دي ترای میتایل سایلان ورته وایي څه ورته وایي ترای میتایل سایلان د ترای میتایل سایلان جوړښت په دې ډول سره دی تاسو متوجه شئ تختې ته موږ تاسو دغه SiH4 د دې میتاسایلان په نامه پیژندلی وو خو که چیرې SI د دې څخه د یو هایدروجن دوه درې څلور درې میتایل ګروپونه ورباندې واصل شي معنا هغه درې اتومه هایدروجن کم په ځای میتایل ګروپونه واصل شي اوس ورته ویو ترای میتایل سایلان ترای میتایل سایلان په نامه سره یادېږي اصلا دغه سیلانونه چې کوم دي د اکثریت د ګاز په شکل باندې شتون لري دلته موږ تاسو ته یو شکل هم ان شاء الله راوړی تاسو دې وګورئ د میتا سایلان چې په ګاز ډبو کې ساتل کیږي عین شی میتان ګاز ته ورته دی سایلان ګازونه چې کوم دي په دوا سازي یعنی دوا جوړونه پولیمیرونو په جوړولو همداسې په صنایعو او د ښیښې په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي د سیلیکان عنصر کارونه ده چیرته ورڅخه ګټه اخیستل کیږي خپل سیلیکان چې کوم دی په سیارو کې په زیات اندازه باندې شتون لري پیدا کیږي سیلیکان ډای اکساید په صنعت کې د ښیښې جوړولو لپاره ډیره ښه ارزښتناکه ماده بلل شوې ده معمولی ښیښې چې دي هغه د سیلیکان د ویلې کولو څخه د کلسیم اکساید او سودیم کاربونیټ سره یو ځای لاسته راوړي معمولی ښیښې چې کوم دی موږ تاسو چای په پیالو کې هغه پیالې چې موږ تاسو چای پکې څښو عادي ښیښې دي اصلا د خپل سیلیکان ډای اکساید د کلسیم اکساید او سودیم کاربونیټ سره یو ځای ویلې کوي د هغې څخه عادي ښیښې لاسته راځي که چیرې سیلیکان د برون اوکسي ارسناید المونیم اکساید او سودیم اکساید سره یو ځای کړي په نتیجه کې اورزید ښیښه ورڅخه لاسته راځي کوم چې د پایروکس ښیښې په نامه سره هم یادېږي دغه ښیښې چې دغه اورزید ښیښه ده د پایروکس په نامه سره هم یادېږي په دې کې سیلیکان دی همداسې برون اوکسي ارسناید المونیم اکساید او سودیم اکساید یو ځای ویل یې کړي بیا یې ډېر ساړه کړي دي ښیښه خپله ډېره ټینګه مایع ده دا پایروکس ښیښه ده یعنی اور زید ښیښه ده تر ډیره وخته پورې د اور په مقابل کې مقاومت کوي او دغه ښیښه چې کومه ده بیا عادي ښیښه ده چې د سیلیکان ډای اکساید کلسیم اکساید او سودیم کاربونیټ د یو ځای کېدو څخه په ویلې شوي حالت باندې لاسته راځي یعنې د شیشې په جوړولو سرامیکو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي نن ورځ د درس اړوند مو د کانکور پوښتنه لیکلې ده هغه پوښتنه داسې ده چې د سیلانونو مجموعي فرمول عبارت دی له SiNH2N جمع 2 کورنۍ دنده مو دوی پوښتنې دي هره پوښتنه څلور ځواب لري تاسو سم ځواب په نښه کړئ اوله پوښتنه سیلیکان عنصر د دوراني جدول په کوم ګروپ کې شتون لري دویمه پوښتنه د کوارتز مالیکولي فرمول عبارت دی له دا وګرانو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځ موضوع د 11 سیم کیمیا چې غیر عضوي کیمیا وه موږ تاسو په دې ټولګي کې یا د 11 سیم په کیمیا کې د برق کیمیا مو ولوستله همداسې فلزونه غیر فلزونه شبه فلزونه مو ولوستل الله دې وکړي چې تاسو زموږ سره په دې برنامه کې د 11 سیم ټولګي د کیمیا مضمون اړوند کوم موضوعات چې تدریس شول تاسو یو څه ورڅخه اخذ کړی وي یو څه مو ورڅخه زده کړي وي تر بیا موږ تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارمه تاسو ټولو ته ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه